شای سودا په پور باندې ده، بیا نو سړي په مشتري باندې اعتماد نشته. دا ارتهان خو د ده غرض دپاره چې سبا به دی ورک شي، بیا به د ما مال نه نو د هغه نه ګروي کې شی واخلي. اوس هغه مرهون شی چې په ګراو باندې اخیستی ده د ځان سره یې ساتي لکه د امانت په شکل، چې کله بیرته چکتن روپۍ ورکړي د ده د مبیعې هغه شی ورته تسلیموي. په دغه مرهون شي ګټه اخیستی شي، دا مرتهن که نه شي اخیستی. اوښه یې ورکړی په ګراو کې سپرتیا پکړی شي که نه، غوا یې مثلا ورکړی په ګراو کې شودې یې خوړی شي که نه. نو ظاهره حدیث مبارک کې دا ده څوک چې شودې یې خوري، څوک چې سپرتیا پکوي، نفقه خرچه یې په هغه ده. اوس د مرتهن په کور کې چې ده نو دلته واښه خدای وراچي، نو سپرتیا هم پکړی شي، شودې هم خوړی شي. ظاهره خو دا ده چې په منهون شي باندې انتفاع اخیستل دغه ده راغله. او هلته موږ تاسو یو حدیث مبارک ویلی کل قرض جر نفع فهو ربا. ما دته روپۍ ورکړي، شی مې ورکړو په پور، په 100 روپۍ مې په خرڅ کړو، د ده شی د ما سره ګراو ده، زه چې د په شي باندې ګټه اخلم دا په پور کې حسابېږي. ما ته به خپلې روپۍ پوره راکوي که نه، نو 100 روپۍ بیرته راکوي تر هغه شپه پورې چې دی ما ته 100 روپۍ راکوي، زه د ده د اوښې یا د غوا شودې هم خورم، خو د په شي مې ګټه واخیسته، خو سود ده که نه، سپرتیا مې په وکړه، سود ده، دا ناجایز ده. اوس دغه حدیث مبارک کې چې راغله، نو حدیث مبارک کې چې راغله وایي دا 2 صورت دي، یا د اعارې په شکل. اوس د دی ما پوروړی شو، شی مې په ده باندې خرڅ کړو، د آس اوښ لکه نن سبا سکوټر سایکل دا یې په ګرو کې راته کېښی. پس له دې نه شرط مو نه و، پس له دې نه چې ما ته یې په ګرو کې تسلیم کړو، زه بیا ورته ووایم چې اوس خو هسې د ما سره ولاړ ده، که ما ضرورت و کله کله اجازه دې شته چې زه بیا په لاړ شم؟ ده ویلې او دا بیا پروا نه لري. عقد کې نه ده شرط، د عقد په وخت کې شرط نه ده. بیرته مې دومه استعارې په شکل ورته ویلې چې زه بیا کله کله تر بازاره پورې په ځم، تا اجازه ده؟ ده ویلې او. دوم صورت یا ده چې دغه اوښه یا دغه غوا چې زیروحه شی ده، دا ما سره 10 شپې ده، دا 10 شپې خرچه خوراک غواړي که نه غواړي؟ خوراک دی راکوي که زه ورکوم؟ چې زه یې ورکوم د دغه خوراک حق په ما نه لري، خو ما ده باندې 100 روپۍ دي، د ده خو د ما سره صرف د امانت په شکل باندې ده، نو زه د خپل هغه خرچې په مقابل کې په ده منفعت اخلم، د خپلې خرچې په مقابل کې دا لکه قیمت هغه خرچې شو، نه د دې دپاره چې په مرهون شي باندې ګټه اخیستن دي. نو په مرهون شي باندې ګټه اخیستن د عقد په وخت کې چې پکې شرط شي دا سود ده، دا ناروا ده. خو محدثین لیکي که یو ځای کې معروف و یو شی ګټه په اخیستن، مشروط نه معروف و، خو معروف هم وایي کله مشروط داسې ده، هغه هم ناجایز ده. اوس دا د مځکو ګروي چې اکثره خلک کوي، څه دپاره کوي؟ د استحقاق دپاره دي که د انتفاع دپاره دي؟ دا خو د استحقاق نه چې دی 1,00,000 روپۍ د مانه غواړي، زه 1,00,000 روپۍ ورکړم چې سبا به دی رانه تښتېدلی دا مځکه ماته دی په ګروي کې راکوي. نه، باقاعده خلک روپۍ د ګټې دپاره مځکه ګروي 10 کاله هم خوري، رواج دغسې ده، بایده په اخلي. دا خو د استحقاق دپاره نه ده، د انتفاع دپاره ده. معروف کل مشروط داسې ده. اوس نو دلته څوک بیرته د جواز رنګ چې ورکوي هغه دا وی چې دا بیع الوفا ده، دا مځکې ګروي دکان یا دغه شي ګروي بیع الوفا ده. بیع الوفا څه معنی؟ دا معنی ما دته 1,00,000 روپۍ پور ورکړې، ده ما ته مځکه راکړه، خو چې کله دی روپۍ راکړي زه به مځکه بیرته ورته تسلیموم. دا لکه موقته سودا وشوه، ما په ده باندې د نه دا مځکه واخیسته په 1,00,000 روپۍ، خو ده دا را باندې شرط کړه چې کله چې زه دا روپۍ بیرته درکړم مځکه به ما ته بیرته راکوي. وفا دا معنی چې ته به په دا وفا کوې. بیع الوفا ما دته مځکه ورکړه، ده ما ته مځکه راکړه، ما روپۍ ورکړې، چې کله دی بیرته ما ته روپۍ تسلیم کړي زه به مځکه دته بیرته تسلیموم. خو لیکن محدثین لیکي، مفتی صاحب لیکي چې اعتبار معانی ورته د الفاظو ته نه ده، که الفاظ د بیع الوفا دي خو په حقیقت کې ګرو ده که بیع ده؟ په حقیقت کې خو ګرو ده. په 1,00,000 خرڅوي مځکه به 10,00,000 ارزي، خو ده په ګرو کې په 1,00,000 روپۍ نیولې ده، په خرڅول خو نشته، خو صرف ګټه په اخلي
1 کال 2 کاله 15 کاله هغه روپیو باندې ګټه اخلي، خپل روپیو کاروبار کوي، خپل پور و مشکل په حل کوي، دی پیغام ځکه باندې منفعت اخلي. کله تر هغه روپیو نه قیمت دلته د دغه منفعت شي زیات وي، دومره وخت منفعت ته پاخیستی وي. نو اعتبار معنی ورته د الفاظ ته نه ده، که الفاظ د بیع سره کېږدیم کریم د مروج کې خو الفاظ د بیع هم نه وي، خو چې الفاظ د بیع کېږدیم خو په واقع کې اعتبار معنا ته د معنا په لحاظ باندې دا رهن ده، د معنا په لحاظ باندې بیع نه ده. نو په مرهون شي باندې منفعت اخیستن دا ناروا. او بیا ګورئ موږ تاسو دا د وطن رواج چې موږ اورېدلی دي دا چې مځکه ګرو کې فصل چې ولاړ وي په او هغه سړی روپۍ راوړي ده ته یې ورکړي خپلې روپۍ، دی په هغه وخت کې هم ځکه ورته تسلیموي چې تر څو یا فصل نه یې اخیستی. بیع الوفا خو دا معنا ده چې ما چې کله روپۍ درته تسلیم کړي ته په خپله مځکه بېرته راته تسلیموي. دغه وخت کې چېرې ما اوس کرلې ده نو خو معلومیږي چې د کروندې دپاره دغه ګټې دپاره ده. او دا اکثر خلک په لګیا دي، دا مالدار خلک په اکثرو ځایو کې بس روپۍ په ګروي کې بندوي، روپۍ په ګروي کې بندوي قصدن. دغه نه مځکه ضرورت ته روپیو ته ضرورت ته دی روپۍ ورکړي مځکه تر ګرو کړي، د بل نه یې ګرو کړي، د بل نه یې ګرو کړي، 10 کاله یې خوري، 20 کاله یې خوري، 30 کاله یې خوري، وروسته بیا چې هغه روپۍ ورکړي دی هغه مځکه بېرته ورته تسلیموي.